السلام علیکم او ستړي مشه زه وکیل خان یم او رخسار د نیویارک نه راغلی دی په خیر راغلی رخسار السلام علیکم کیمرا باندې السلام علیکم ټول مې سره سلام رخسار د نیویارک نه راغی ورجینیا السلام علیکم سر السلام علیکم نثار صاحب السلام علیکم جی وکیل خان څنګه طبیعت خیر خیته تاسو خیر خیته نو رخسار د کوم تاسو ولیدل رخسار د نیویارک نه راغی او رخسار د صاحب ګل استاد زوی دی دا ټول زموږ د ملګرو گاډي ولاړ دي دا ټول پلان کوچ خپل دي کنه د خو اشاره کولو پرې خیله خیره سره د خو بیټری ډډ والا د بجلی گاډي دی نو اوس بل مل مچ را روان دی غاته خیمه دا خبره چې دلته موږ راوځي شو یو د کور کې د ملګری کور دی دا خبره او د پښتو وتل ستوري یا د فلمونو وتل ستوري یا مشهور ستوري اسف خان صاحب هم دلته کې دی او علمزی مجاهد هم را روان دی دغه شانته کې نور صاحب دی دا ډیر ملګری را روان دي ډیر راغلي دنه زه تاسو بوزم دنه من بوزم خو زاغه ملمه چې راشي زه تاسو هغې سره ملاول غواړم چې کم ملمه را روان دی اوس ها دا سپین ګاډی چې را روان دی نو ملمه خو جوړ دی کې دی لیکسس دا هم د نیویارک نه راغی او ملمه به تاسو څو پیژنئ ګاډی مې دنه ونوي رمزي صاحب په خیر راغلی ستړي مه شئ په کیمره کې السلام علیکم او باچا صاحب په خیر ستړي مه شئ او باچا صاحب دی هلال باچا دی ټولو ته سلامونه وعلیکم السلام او حکیم نور خو تاسو پیژنئ دا ټول ملګري حکیم نور ورکه چې مخابق دی وته شیشه کولو کاکا ورکولو کلام زیب صاحب شیشه کې ریفلیکشن دی السلام علیکم دا حکیم نور صاحب دی هلال باچا دی وکیل خان دا شرټ دا خبره دا مې د پړونی نه جوړ کړی دی پوه شوې که نه د چیل د پړونی نه مې جوړ کړی دی دا چې کوم ځای غشتي وکیل جانه که نه زما خو پتا حق دی بالکل کې به لارج سایز ماله والي په سر سترګو کم پړونی چې مونږ د ګاډي له بلار ورکو تاسو راکوښې دلته نورې کیسې هم خبرې هم کوو علمزی مجاهد صاحب هم راغی او زما شرټ چې کوم یادي نو هغه شاه صاحب هم راغی شاه صاحب چې کوم دی نو السلام علیکم شاه صاحب په خیرونو ستړي مه شئ خیر دی طبیعت کیمره کې نو خیر دی ګاډي هغه سپین موټر پسې شاته ودروي هغه ځای کې نو ملمانه خو راورسېد زه چاته ولاړم دي ما اصل کې دي پسې بار ووتم حکیم نور صاحب رنګ وکړو وایي چې ما ته چې کوم دی نو لار ازاده کې که نه نو هغه موټر مخکې نه مو درولې و که نه هلته نو دا علمزی مجاهد صاحب دی علمزی مجاهد صاحب تاسو پیژنئ جانان شمشتیت روډ په دغه نومونو تاسو اورېدلی دی کتلی هم دی لیدلی هم دی د پاکستان په سرکاري ټي ویانو باندې او مختلف پروګرامونو کې هم کتلی دی وتلی ستوری دی نو دوی دلته راغلی دوی خو چې کوم دی نو دلته کې څه پروګرام هم را جوړ کړی دی هغوی نه به تاسو خبر هم یې دا ځای ودروئ علمزی صاحب خدای ته وګورئ که نه نو دوی ګاډي ځای ته کی نو دلته کې پروګرام جوړ کړی دی نیویارک نه اوس راغلی ده او هلال باچا په میریلینډ کې پاتې کېږي او دغه شانتي عقیب نور هم په میریلینډ کې پاتې کېږي دې وخت کې چې کوم دی نو د امریکا په ورجینیا ریاست کې ورجینیا ریاست مطلب دا دی چې ورجینیا ریاست په کوم ځای کې مس ویسټ غربي سپرینګ فیلډ دی که نه د دې علاقې نوم دی او دا ریزیډنشل ایریا ده ټول کورونه دي که دی خوا موږ ځینو کورونه دي او بیا هغه طرف ته ټول چې کوم دی نو مارکیټونه آبادی دي که نه لکه داسې به تاسو ته نه ښکاري چې دلته په یو دوکان کې په کور کې چا دوکان کولو کړي نه دا د کورونو ځای دی خلکو ته پاتې کېدو ځای ده نه یو ډېره لویه پارټي زموږ روانه ده ملګرو دوستانو ګاونډیان پکې نشته سوره دوستان دي که نه او زموږ همکاران دي کومې ادارو سره چې مونږ کار کوو نو هغه ادارې کسان دي ټول دلته کې نو علمزیب صاحب راکوشي علمزیب صاحب په ما دومره به د کرکټ کس چې کوم دی کمنټري نه کړي څومره خبرې چې ما وکړې تاسو له ګاډي پارک نه کوم راځئ عقیب نور راغی عقیب نور ډېر خوږ غږی دی اواز هم خوږ او کیبورډ داسې غږوي له خیره سره که نه چې ځان ته بسوی که نه عقیب نور صاحب ماشاءالله سره ښکلې جامې دی چولې دي او باچا صاحب تاسو هم ډېر ښکلې سلامونه ستړی مه باچا صاحب خو مې کلیوال هم دی که نه ښکلې جامې په ګاډي کې ایښي دي هم ښکلې دي ولې وکیل ځان ته څه وي ستا پیپې کوکو که زما پیپې کوکو او د چا پیپې کوکو علمزی څه حال دی نیویارک نه سیده راغلی که څنګه نان سټاپ رالم او په لاره مې دا دوه ملګري سره ملاقاتونه وکړل موږ سلا وکړو چې په یو ګاډي کې لاړ شو ښه به دا وي صحیح خو په دې شرط چې مې دا غاړه خو به زه ګاډی نه چلوم دا هغه مخې به ګاډي نه چلوې دا مې ورسره ځکه ستړی شي دا ګران کار دی والله نو باقي او 15 غنټې نیویارک نه بیا دی خو چې کوم راځي د نزو ټول تاسو پته مدي ټول ملګری تاسو پته مدي راځي تاسو سره لیدل غواړي تاسو سره کتل غواړي یو ملګری وي زه سره 15 کاله پس علمزی مجاهد صاحب سره ملاويږم ولګا ټول 15 کاله هم د څنګه 15 دغه ته ما وې سړي سره جنگ وکړ دې ما ته وې دغه خبره مې وته کړه باچا صاحب هم دا مې وته وې مې هغه ټول ټال د 15 کاله دی کنه نو راځي داس راځي علمزی صاحب داس راځي او نه دا ملګری نه دا خو په خپل دی بل د 1200 کالو شو ملو شو دا عدنان رشید دی عدنان رشید شاه صاحب دی خو راځي کنه السلام علیکم هلال باچا السلام علیکم شاه صاحب وعلیکم السلام کې دې دخل کوي دا شاه صاحب دی او زره ملو شله خیره او
السلام علیکم جی عدنان رشید ها دا دی شاه صاحب راځي او زمون عدنان را مخکې شه وعلیکم سلام ای ګاډي اشاره دی ولې کوله پرې خوي بیټر دی ولا ختموله دی ما په کیمرا راواله دی په کې نه راولو دا ملګری ټول یو مولار دی ټول ملګر ته وګوره خو او هم د دې سره تاسو نو واخلم اجازه کې چې زم ورزم خپل پارټي انجوای کما او تاسو هم دار سولې د لوی الله پامان